ملګرو زئی کنا تاسو را پاسئی کنا زئی چل گھر کټ کو لکشان به همت کو ډیر دوګ دون دا شخړا دم دون دا نور سپینو کیسا بسته سمو کیسا زیر دو وطن کوي غږ په هر یو تن کوي مورچ زیګولې پاسک خاغلې اے ملګرو زئی کنا جنت په وته پرېږدمه د ادم غوندې جنت په وته پرېږدمه صفت خیر دومره خواږه لکه غنم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اساساني قدرمنو ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دا ټیم موجود یو سلطان خیل دواب کې دلته کې زمونږ د قومي اتحاد صفت خیل یو غټه غونډه وشوه. په دې کې زمونږ سره زمونږ د دې سپری اړو ناظم آباد دواب چرماب خال میرا مندیش مختلفو علاقو نه مشرانو کشرانو ګډون کړی دی او دوی چې کوم قومي اتحاد صفت خیل نوم باندې یو تنظیم روان کړی دی. نن هغه یو غټ پروګرام وشو موږ مالته کې راغلي یو د دغه مشرانو نه موږ پوښتنې کوو چې آیا دا تنظیم جوړ شوی دی د دې مقصد څه دی او دا به په کوم بیس باندې کار کوي چېرته ځئ مو دغه پروګرام را تر اخره وګورئ او د دغه مشرانو ته پکې خبرې او د قومي صفت خیل قومي اتحاد په باره کې استاد غوونه لکشان به همت کوو اے ملګرو زئی کنا او غیرو غلام کړی هر چا بدنام کړی کشرانو ګډون وکړو د قومي صفت خیل مقصد څه دی او دوی به مخکې څه کول غواړي. دا خو ډېر زبردست خبر دی وکړه. زمونږ خپل مطلب دا دی انشاءالله که څومره د مظلوم زمونږ په ورورۍ کې صفت قوم صفت خیل چې کوم دی په دې کې چې کوم مظلوم خلک دی دا اواز جوړېږي چې د دوی سره موږ مدد وکړو دا راتلونکو ځان سره او زمونږ دا کوم ظالمان خلک چې دي د دوی مخنیوی وکړو زمونږ د ملګرو افزانو باندې ظلم زیاتی څوک نه کوي انشاءالله زمونږ سورا پاسئی کنا زئی چل گھر کټ کو لکشان به همت کو اے ملګرو زئی کنا صفت خیل اتحاد زمون چې کوم نوی صدر منتخب شوی دی هغه سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو خوږه نامه سره تمام جهان بادشاہ تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ مندیش. نن دا غټه غونډه صفت خیل سره تعلق دی خو کله مندیش دی. نن غټه غونډه وشوه د قومي صفت خیل اتحاد پروګرام وشو او تاسو نوی کابینټ هم تیار شو تاسو پکې صدر منتخب شوئ. اول خو ته مبارکي درکو او دا راته ووایئ چې قومي صفت خیل اتحاد د دې مقصد سره څه مقصد دپاره دا تنظیم تیار کړ؟ زه د خپل قوم د مشرانو ډېر زیاته شکریه ده چې موږ زه یو لیدلی سړی یم په دې خپل قوم کې ما یې دومره اعتماد وکړو. زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم او دوی ته دعاګانې کوم چې الله دې کامیاب کړي او دا تنظیم انشاءالله د دوی په تعاون سره زموږ دا کوشش وي چې دا په مخکې لاړ شي او د یو بل مونږ نور سم سیاسي مقاصد زموږ نشته او دا مقصد دی چې مونږ د یو بل نه ورک شو چې یو بل بیا مونږ د یو بل په غم ښادۍ کې د یو بل سره ودرېږو د یو بل سره تعاون وکړو په یو زما په شان کمزوری سړی پکې د هغه څه ضرورت دي د منډې ترلیج د هغو څه منډه تړلو وهو انشاءالله زموږ څه سیاسي مقاصد نشته. زموږ په دې ورونو کې ډېر خلک د مختلفو پارټو سره وزیرادي ته ور دغو تړون دی نو په هغو هېڅ چا دا پابندي نشته چې ته په دې پارټۍ کې ولې یا به نه یې لکه دا تنظیم غیر سیاسي دی دا غیر سیاسي تنظیم دی او دا زموږ تعلق د سلطان خیل او د زیلي شاخ صفت خیل سره دی. نو زموږ مقصد دا دی چې دا هر چا څه مقصد وي که نه یو پروګرام سره د څه مقصد دپاره کوي نو زموږ نور څه مقصدونه نشته. دغه مقصد هم دی چې زموږ د وروڼه مونږ د یو بل خواته نږدې شو په غم ښادۍ کې یو بل سره ودرېږو او انشاءالله د دوی دا اعتماد چې په ما مسکین یې کړی دی نو انشاءالله زه به کوشش کوم د دوی په تعاون سره چې داسې څه کمی به انشاءالله په دې کې زه نه پرېږدم او الله دې وکړي په دې کې زما سره امداد وکړي. ملګرو زئی کنا ملګرو زئی کنا تاسو را پاسئی کنا زئی چل گھر کټ کو هرور خان زمان دی. حاجی تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ تعلق هم کلی هم سفری دی. نو زما د صفت خیل قوم سره تعلق دی. صفت خیل هم ښه قوم
او د سفر الحمدلله. نن کامیاب پروګرام وشو، نوی کابینټ منتخب شو، قومي سیبت خیل اتحاد پروګرام. د دې مقاصد څه دي؟ د دې مقاصد دا دي چې موږ سیبت خیل قوم چې د خپله کمیونټي او خپله غونډه وکړه، دا هم د دې دپاره وکړه چې موږ د اسلام د خدمت دپاره او د خپلو وروڼو د خدمت دپاره په اسلامي طریقه باندې د هغو خدمت وکړو، او څومره چې زموږ زندګي نو د هغو دعاګانې والو، موږ هم ورته دعاګانې وکړو الحمدلله، او د خپلو لویو د وړو او خویندو میندو ټولو خدمت وکړو د الله پاک د رضا دپاره د خیر په طریقه. قام دی تسنر شوه ده، نوم دی ابد شوه ده، نور در باندې راج کوي، بل شان رواج کوي، ویښ غلام شوه الاس پنام شوه، تو خو پیزوانی نوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما اقبال عالم نوم دی او شلپلم کې اوسېږم او د قوم سیبت خیل سره تعلق دی. زمونږ د مشرانو خبرې وکړې، هغې دپاره زه خبرې کول نه غواړم، خو موږ د دې دپاره راټول شوي وو چې د خیر ښېګړې چې څه کارونه وي او د اسلام د سربلندۍ څه کارونه وي چې په هغې کې موږ حصه واخلو. دغه زموږ میشن دی. او غیرو غلام کړی هر چا بدنام کړی، مونږ به را پاسو ګورې هر څه به بایلو ګورې، بس په ځان خبر نه یې کاش په سیالی سر نه یې. کتونکو نن چې کوم پروګرام ارینج کړی و مجیب الله لاله، الله تعالی دې ژوندی لري، د دا ارمانو د کوششو د هغو نن دا پروګرام منعقد کړی و. هغه راسره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د دوه اوسېدونکی یم، قوم سیبت خیل یم. پروګرام وشو، ستاسو د اړه ارمان هم پوره شو، څه میسج ورکوئ عامو خلکو ته، زموږ په قوم چې کوم خلک د سیبت خیل هغو ته څه پیغام ورکوئ؟ زه خپل قوم مشرانو کشرانو ته پیغام ورکوم چې خپل اتفاق ساتئ، او زه به دوبۍ کوم، زما خو ډېر خواهش وم چې یاره زه د خپل مشران کشران راټول کړم او یاره دلته مونږ یو بل وپېژنو او زموږ سره کښېني. الله دې د دې ټولو عزتونه نصیب کړي. زمونږ دې کوډلې ته رالو او زموږ سره میلاو شو، او بس زه د دې ټولو ډېر دا د شتمنو خاوند ډېر د ښه کیسو خاوند، ماته باباګانو وې داسې به غازیانو وې، اور وطن چې کرل شي جنګ د عمل فرض شي، سر د خپل قلم ګڼه جنګ د قام خپل. زما نوم شاهد دی، زما تعلق د سیبت خیل قوم سره دی، او نن چې موږ راغونډ شوي دلته کې زموږ چې کوم غونډه شوه د دې مقصد دپاره وشو چې موږ د امن او امان دپاره او د اتحاد دپاره راغونډ شوي یو. چېرته چې ظلم کېږي یا زیاتۍ کېږي د هغې به موږ بلکل اواز اوچتو، او موږ د دې خپلو مشرانو ډېره غټه شکریه ادا کوو چې هغوی دلته کې راغله او زموږ بې عزتۍ د عزت په نظر وکتل او زموږ دا دعوت یې قبول کړ. وارثان چې حقیقي دي نو هغه غټ قوم چې کوم سلطان خیل موږ په دغې قوم سره تعلق ساتو. صحیح ده، همدا خلک دی، جرګې به هم دوی کوله او د دې خاورې د امن خیال به هم دوی ساتو، او دا څومره سرحدات چې محفوظ وو، که هغه د دیرو که هغه آوټ، نو مطلب دا یاره دې خلکو به ساتله. هغه وخت کې به مونږ چې دی یو منظم شکل کې به وو، جرګه سیسټم به وو، دا خلک به راتله دې خلکو ته به ناست وو، د دې باقي چې څومره قومونه وو د هغوی فیصلې به هم دې خلکو کولې. لکه مطلب دې سلطان خیلو به د دې خلکو فیصلې کولې. نن سلطان خیل قوم ځان شاته اچولی دی، هغه خلک راځي زموږ جرګې فیصلې کوي، او مونږ چې دی مونږ په ځګي باندې ناست یو، د ځګي نړق نه وهو. یقینا تر څو پورې به مونږ دغه شان خاموشه ناست یو. زه ستاسو مخې ته خبرې کول مناسب نه ګڼم. تاسو زما مشرانو ډېر ښکلې خبرې وکړې او ډېر سمتي زدم کړه، او انشاءالله په عمل کې به راولو. خو یقینا بله خبره دا کوم چې تر څو پورې به مونږ داسې خاموش ناست یو. که فرض کړه نن زه ستاسو مخې ته خبرې ونه کړم، زه به دا خلکو مخې ته څنګه خبرې کوم؟ زه به د خپل حق اواز څنګه اوچتوم؟ زه به د دې پښتني خاورې دپاره، د خپل قوم د بچي دپاره لکشان به همت کوو، ډېره د اوږدونه ده شخړه د مودونه ده، نوره سپینه وو کیسه بس دی سمه وو کیسه، زیری د وطن کوي غږ په هر یو تن کوي، مور چې زیږولی پاسه که ښاغلی ای ملګرو ځئ که نه